مجلس کې خوش طبیعتیم کړی دا دا نه جګنی ته تریو تندې دی تو ترش بګوره خلکو ته نه مرګرو سره ښه خوش طبیعتي کړی یو ښځه راله ورته وایي ماله دغه راکړه جنت دعا وکړه چې ما خدای جنت ته بوځي وایي بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي ښځه په ژړا شوه چې خدای هسې مونځونه کوو روجې نیسو جنت ته به نه ځو نو بیا سمه ورته وایي مه ژاړه وایي بوډی به نه دي تا به خدای ځوانه کړي نو جنت ته به ځې بوډا دا ګوره خو مینه شو محبت شو یو بل سړی راغی وایي صاحب ماله یو اوښ راکړه زه په سفر پې ځمه وایي ورشه دله هغه پلانکي دی کې د اوښ بچی ولاړ دی هغه وله ورکړه او د خو بچي څه کوم د خو اوښ په کار مې چې سفر پې وکړم رسول الله مبارک وخندل وایي ولې اوښ د اوښ بچی نیسه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي لږ د شکل نه یو پوټې داسې ډېر ډولې نو او د بانډې او د میرې هغه به حضور پاک له سبزي راوړه یو ځل بازار کې ناست و سبزي خرڅوله رسول الله مبارک غلی غلی شاته ورغی غلی غلی او چې ورغی د سترګو باندې ولا شانه لاسونه کېښودل بعضې خلک کوي اوس هم داسې لاسونه کېښودل دوی من هو څوک دی زما سترګې پټې کړې او رسول الله مبارک صحابه دې غږ مه کوئ او چې داسې زور لګه ویې کتل نو پیغمبر مبارک یې په دې سترګې په دې ګوټ کې صحیح کوي دا خو حضور پاک دی بس زر یې لاس د نبي علیه السلام نه شاته راتاو کړل او دا خپله شی وه پورې مږله د برکت رسول الله مبارک ولا په سر لاس کېښود وایي د امرایې خرڅوم څوک بیا ویل امرایې نو ټوکې کوئ او د الله رسوله ګورئ کوټه به وخیجمه خلک به مې درته واپس کي کره به ونه خیجم کوټه به وخیجمه حضور پاک وخندل لیکن الله عند الله لست بکاسد که خلق درته کوټه وای خو د خدای په نس کوټه نه کرے دومره مینه کړې صحابه څومره لوی شخصیت لا يمكن الثناء كما كان چې صد صفت حق دی هغه ستا ممکن نه چې مونږ وکړو بعد از بزرگ توی قصه مختصر وی مختصره خبره دا ده چې د الله نه پس په ټول مخلوق کې د لوی شان خاوند د لوی شان خاوند لیکن دغه عاجزي و د حضور پاک